دوستانو کله چې تاسو ټیک ټاک جوړ کړئ نو دغه سیټینګونه په خپل ټیک ټاک کې لازمي کوئ. کومه سیټینګونه دي؟ دغه سیټینګ چې تاسو خپل ټیک ټاک کې وکړئ ستاسو ویډیو باندې به ویوز راځي، ستاسو ویډیو به انشاءالله فاریو ته حتما ځي. کومه سیټینګ دی؟ لازمي دغه سیټینګ وکړئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، طریقه زده کړئ، همدا اوس زموږ پیج لازمي فالو کړئ، نور ملګرو سره زموږ ویډیو هم شیر کړئ. دوستانو په ټیک ټاک کې د ویوز مشکل ډېرې ملګرو ته راغلی دی. هغه څه مشکل دی؟ تاسو به کله چې ټیک ټاک خلاص کړئ، ټیک ټاک نه بعد دلته تاسو ته شو کېږي ټیک ټاک سټوډیو. ټیک ټاک سټوډیو ته څنګه تاسو دننه شئ، دا څنګه اډ کړئ. څنګه چې تاسو سره ټیک ټاک سټوډیو ووهئ نو دلته تاسو بل هر آپشن شو شي. دلته به تاسو ته وی آل راشي. صحیح ده؟ وی آل چې تاسو ووهئ، څنګه وی آل ووهئ دلته اور وی راځي. اور وی نه بعد چې دلته تاسو ته پوره لیست راسي، لاندې ګورئ، تاسو به دا چارټ ته ګورئ. دا چارټ په ذریعه تاسو به مخکې ځئ. دوستانو په دې اکاونټ کې ما ډېر زیات جنوري 24 تقریبا ډېر وخت کېږي چې دې کې ما ویډیوګانې نه دي پوسټ کړي. تاسو کتلی شئ ویوز ډاون دي، لیک ډاون دي، شیر ډاون دي، کمنټ ډاون دي، پروفایل ویوز ټول هر څه ډاون دي، خو ډالرز پکې صفر دي، ځکه ما دې کې کار نه دی کړی. دلته به تاسو راځي ټرافیک سکورس. دا بیخي ما دې کې اوس ما نشران نه دی کړی، دې دپاره څه مشکل پکې دی. دویم ځل ته دلته راځئ کنټیکټ. دا کنټیکټ به خپله ویډیوګانې ګورئ چې آیا زموږ ویډیو ویوز اخلي که نه اخلي. دریم ته دا ویورس دی، زموږ کار ټول په ویورس کې ده. صحیح ده دوستانو؟ دلته لیکلي ټوټل ویورس څومره دي؟ دومره دي. صحیح ده؟ جنرال څومره ده دا کتلی شئ. او ورپسې چې دی ایچ دی، ایچ لکه عمر، کوم عمر کې زموږ ویډیوګانې زیات ګوري. صحیح ده؟ همداسې لوکیشن ده، کوم هیواد نه زموږ ویډیوګانې زیات خلک ګوري. دوستانو اصلي خبره چې موږ دا دی هارس یا ډیز، کوم وخت کې موږ ویډیو پوسټ کوو، دغه ټیم دپاره به تاسو لازمي سوچ فکر کوئ چې دغه ټیم به تاسو په نظر کې نیسئ. ځکه چې کله چې تاسو ویډیو پوسټ کوئ تاسو ویډیو باندې بیخي ویوز نه راځي. وجې څه همدا یې وجې ښه ډېرې ملګرو ته همدا ډېره زیاته مشکل ده چې موږ کوم وخت کې ویډیو پوسټ کوو. دلته به تاسو ته ټول شو شي، ویورس ته راغلی، دلته تاسو ته شو کېږي. موږ ته وایي 12 بجې تاسو فالوور چې دی فال وي. زموږ دومره فالوور نشته همدې دپاره. ګوره بل 4 بجې، بل 8 بجې ماښام، همداسې شپې 12 بجې، ورپسې 4 بجې. صحیح ده؟ 8 بجې سهار. دغه ټیمونه چې دي تاسو ویډیو همکاري کولی شئ ستاسو ویډیو باندې ویوز راشي. کوشش وکړئ هر یو ملګری په دې وخت کې ویډیوز پوسټ کړئ. خپل ټایم وګورئ، خپل چارټ وګورئ چې زموږ ویډیوګانې په کوم وخت کې وایرل کیدی شي. په دې باندې پوه شئ دوستانو. لاندې دریم ته به راشي فالوورس ته. فالوورس کې به خپل هر څه وګورئ. صحیح ده؟ ایج دی، کوم عمر کې تاسو ویډیوګانې زیات خلک ګورئ. زما په دې اکاونټ کې 28 نه 24 23 نه تر 4 15 نه تر 4 ټول عمر کې دا ویډیوګانې زما ګوري، ځکه زما موضوع چې دلته ښکاري. که چېرې تاسو ته هلته نه ښکاري که نه ګورئ، ما ټایم ښودلی و که نه، په دې 12 بجې کې ما 90 فالوورس فالو سي. صحیح ده؟ ورپسې چې دی کوم ټایم دی همداسې لاندې 1 بجه کې 6:15 هیڅ دې کې هیڅ فال نه. ګورئ تاسو ته وخت درکوي. ګورئ ما تاسو ته بیا هم وویلې په وخت کې ویډیو جی کوئ ستاسو ویډیو باندې ویوز راځي، حتما راځي. ولې نه راځي؟ لوکیشن ته راشي چې کوم هیواد کې ستاسو ویډیوګانې زیات کتل کېږي. ګورئ ښه ادرس زما نور هیوادونو کې پاکستان په لومړي ځل کې زما ویډیوګانې زیات ګوري. یونایټډ عرب امارت دی ډېر زیات ګوري. یونایټډ سټیټ لکه امریکا ده، سعودي عرب ده، ایران ده، جرمني ده، همدارنګه یونایټډ کینګډم ده، افغانستان ده، بنګلادیش دا خلک پکې زما ویډیوګانې زیات ګوري. تاسو کتلی شئ که نه په دې ټایم باندې تاسو به ویډیو پوسټ کوئ 12 بجې. دغه تاسو د ټیک ټاک ټایم دی، کوشش وکړئ په دې ټایم کې تاسو ویډیو پوسټ کړئ. هیڅ مشکل به نه انشاءالله تاسو ویډیو باندې به ویوز راسي. که چېرته ویډیو هم خوښ شوي همدا اوس ځان سره فیوریټ کړئ. ډېره مننه.